د کہانی شروعات د دوه جوړرونه نه کیږي د کوم نمونه چې جیډي او موچو دغه دوه یو داسې خاندان سره تعلق په کوم کې چې هر یو کس خامخا په سناسه جرم کې راګیرو د دوه خپل ټول ورګوټواله په جرمونو په غلاګانو په دوکو کې تیر کی او جیډي پر ژوندۍ کې د حد نصیبه خوشاله او چې کله به هم غلا وکړو کامیاب بشون پاغي باندې بورتا فخر محسوسېدا خو بل خو دا غرور موج د ژوندۍ نه تنگ راغلو هغه د مخالکو غونته کې ژوندۍ تیر بل غوښتل وی چرته سداسه کار شروع کما چې بغیر د غلا کولو د ټیم خوراک راته ملافيږي دغه دوانو خیالات په مکمله توګه باندې بدلو خو دې باوجود دوانو به یو شان کار کو او تقریبا هر ورځ به غلا کوله او لا کړې به ماته ولي او دومره پیسې به پکټلې چې صرف د خوراک سکا خرچ به تیرې دله یو ورځ دیو لا کر راپټ کې او بیا په خپل جوړلې شوی بم باندې والوځي او چې څنګه هغه لا کر کولو شي په هغه کې دوی ته بل هدا پیسو غته ملو شي چې په دې سره دوی په خوشاله باندې کور ته راشي چې کله خپل د خاندان ورته پیسو خای نو په دې سره هغه ټول د دوی تعریفونه شروع کی او لاسونه په قبل ورله شروع کی ولې چې د دوی په خاندان کې با د غلا کامیابی یو وخت کامیابی ګڼل کېده سبق پس د دوی مور هم د غلطه کې راشي کوم چې هم د دوی غونته کې یو چالاکه غلبه د ځل هغه سره د دوی پلار هم موجودو د کم نوم چې ګیلنو هغه دوانو د ځل د حد نصیبه قیمتي زمرد را پټ کړو سره وای چې پولیس ورپسې اوس د کور خواله راغلو د پولیس نه په تختیدو کې د دوی پلار په داس باندې هم لګیدلو او دغه دوانو د ځل صرف د پاره راغلو چې خپل خاندان سره په اخري ځل باندې ملو شي د دوی مور خپل سامان راټول کی او دوانو ځامن خپل ځان ته درانځ د کوو نه پس په دې خبره باندې ته لاړ شي کې دی شي د زموږ اخري ملاقات او دنه پس دوانو په ګاډ کې نو د پولیس دراتو نه مخکې دغه ځای نه ځانو باسي د پولیس نه په تختیدو کې درې د لاسه ګیلن هغه د سلويخ لکو ډالرو زمرد خلیته ورواچی د پاره چې پولیس ته ملو نشي اوس د دې واقع پورا 15 کال شوی او نن هم هغه پولیس ته ملو شوی نو بل خو جیډي او موج په اوس هم هغه سي غلاګانې کولې چې جیډي با موج د ځان سره هر ځل په دې باندې بوته ودا زموږ اخیرنه غلا د دینه پس په پرګدو خو باقي موج ځای زندګۍ نه تنگ راغلو او هغه د جرمونو د دنیا نه خپل ځان وستل غوښتل او جیډي با خامخا پسنه سبانه باندې پکې روزانه راګیرو یو ورځ دوی د کور د لوټ کولو منصوبه جوړه کی دوی دغه کور نقشه هم راغستلې با او دغلا ټیم هم سټ کړو دوی ځان ته لار هم سیده کړې با خو چې کله دوی غلا شروع کړي ناسا په دغه تکیو سکیورټي کارت راشي چې جیډي د خپل چالاکۍ نه د کار پاغستو سره د پیزي د وروړو والا اداکاری شروع کی او دا ګارد اوس په دوی باندې شک پیدا شوی پرې سره موج دغه سکوو نه مخ کی هغه سکیورټي کارت په سر باندې وخی او به هوش کی خو چې کله دوی دغه ځای نه تختی ترغه پوري هغه ټوله علاقه پولیس په خپل قبضه کې غستلې و او دا غزان تختیدل تقریبا ناممکن موج په غزه کې په سناس طریقې سره ځان پټ کی خو جیډي گیر شي اوس هغه جیل ته ولېګلی شي جیل ته ټوله مخ کی جیډي خپل ډور ته صرف دومره وای وکاش چې ما ستا خبر ډیره مخ کې منلې با اوس په نیم پنی مجون په جیل کې می تیریږي په دې کې 15 کال تیر شي چې اوس مونږ جیډي په جیل کې ګورو چې وخت نه مخ کې رها کړی دی هغه په ټول جیل کې بغي قیدیان ته وای ما دومره خرابیا په دې جیل کې اختیار کړه چې سره وجه زیزر پرې خو دلما او حقیقت د دې په شا باندې بدلو پاسل کې د دغه جیل پولیس د کم نوم چې فارفلو هغه د سره پټ پټ یو واده کړي با وکچریتا هغه دیش کاله مخکینی زمرد مال راوړل هغه زمرد کم چې ستا مور او ستا پلار پټ کړو نو په دې سره با ته د همیشه د پاره د جیل آزاد کما فارمل ته نه مخکې دل دم کې هم ورکی وکچریتا هیڅ قسمه څه چالاکی وکړو یا د چالاکی کوشش وکړو نو په جیل کې به دی باچوم بیا خو درته زما خپته ده کنه بل خو موج د جرمونو دنیا په مکمله توګه باندې پرې خو دلې با اوس په د وخت تیرولو د پاره په یو هوټل کې کار کو هغه ځان لواده هم کړو په یو سو میاشتو کې دی اوس د پلار د جوړې دوالو خو ناسا په یو ورځ بغیر د سبار ننګا د مشر دي د نوکرینو باسي ولی چې موج د قسطه د خپل مشر نه خپل د جرمونو ریکارډ پټ کړو موج د خپل مشر د په هغه ډیر کوشش نو کی خو هغه اراده بدل کړي وا او د یو خبر هم نه مني ته په دې خفقان کې کور ته راشي چې حیرانه پاتې شي بلې چې په کور کې د خځې سره درو جیډي ناستو دوړرونه بار ته راشي او موږ په حیرانتیا سره درو د پوسو کې به دومره زر سنگله جیل رااله چې په دې سره جیډي ورته فارفر ټول خبره بیان کی یماله به د آزادۍ په بدل کې هغه زمرد راپټول وی هغه موج ته دیونه ویلاکر په بار کې هم وای باغې کې ډیر زیات پیسې دي په یو ځای باندې به مالدار شي خو موج ورته د مغسري انکار وکي پیزه باقي په دغه لار باندې تګ نه غواړم خدا دا چې خوراک وکي او دغه ځای نه لاړ شي د شپې په وخت کې د موج د خزې د کور والا دوی کړ دروټه د پاره شي چې په دې وخت کې جیډي دغه مخه ته د موج زړې خبرې راواچي چې څه دی وجه موج دغه دړوان دي نه سخت ملامت شي چې دینه پس د غرونه بار ته لاړ شي او جګړه واچي دوی جګړه تر دې حد پورې ورسي چې په بل باندې گزارونه شروع کی خو په دې وخت کې دغه د خلاصولو د
د پاره ای بي دغلته کې راشي او دواړه خلاص کی. دنه پس موج خپل خځه د رښتیا ویل شروع کی چې زما ورور جیډي په فوج کې نه بلکې په جیل کې و چې په دې سره ای بي ورته وایي بي ماته د دې هر څه په باره کې د مخکې نه پته وه. خو زه اوس صرف او صرف خپل راروان بچي له ښه مستقبل ورکول غواړم او دې دپاره ستا ورور له هم پکار دی چې موږ سره مرسته وکړي. خو په دغه شپه باندې پولیس افسر فارفل جیډي را پیدا کی او هغه له ښه زبردست سوال ورکړي ولې چې جیډي ټوله ورځ دا غرنګ نه اوچت کړی. فارفل په یو غیر قانوني تمانچې باندې د قسطه د جیډي د ګوتو خاپونه جوړ کړي او هغه له دمکي ورکړي وي که چېرې تا زر تر زره مړ زمرد رونړل نو دې د ګوتو خاپونو په ذریعې سره زه به تا په یو داسې کیس کې ګیر کړم چې پانسي به درله درکړم. په سبا باندې موج د جیډي کور ته لاړ شي او کله چې هغه د جیډي حالت ته وګوري او د هغه نه حقیقت ووري نو په دې سره هغه اخر هغه سره د مرستې کولو دپاره تیار شي. جیډي هغه ته ووایي بیا هغه لاکر په بل ښار کې دی د ده وجه وي بغیر د سبق د ضایع کولو هم دغې ښار په اړخ باندې بر روان شي. موج بل ښار ته تلو دپاره خپلې ښځې ته دا بهانه وکړي وي زما نیا بیماره ده او زه هغې سره جیډي ملا بخم چې په دې سره ای بي ناراضه شي ولې چې په کور کې په مکمله توګه باندې یوازې وه. خو بیا هم موج را واپس نشي او په زړه باندې له کاڼي د ښودو نه پس رور سره روان شي. په سبا باندې پای ښار کې دوی دواړه خپلې مور سره هم ملو شي او اوس دغه درې واړه دغه ځای په اړخ باندې روان شي چېرته کې چې د دوی پلار ګیلن د دوی مور 10 کاله مخکې ښخ کړی و. د دوی اوس دا مقصد و چې موږ د ګیلن لاش واپس روباسو ولې چې دغه په خېټه کې هم هغه زمرد اوس هم پراته و. بلخوا هغه پولیس افسر فارفل په خاموشۍ سره په دوی په شاته شاته را روان او سیده د بیتیزدا کور ته ځان ورسي ولې چې هغه جیډي ته کویدن شوې وه. هغې نه د جیډي په باره کې سوالونه شروع کړي چې په دې سره بیتیزدا هغې ته ووایي ما ته خو څه په باره کې هم پته نشته خو چې کله فارفل په هغې باندې لږ غونډه کې تشدد وکړي نو په دې سره هغه ډېر د لاسه هغه ته هر څه رښتیا ویل شروع کړي. واقعي جیډي او موج دلته کې راغلو او د تلو په وخت کې زما د کارډ هم پټ کړی دی. فارفل د هغې نه نور هم سوالونه کول غوښتل خو په دې وخت کې د هغې بیزو ورکولو کړي او فارفل کور ته د راښکلو نه پس داسې وخل ورله ورکړي چې په ګوډه باندې ځان د دغه ځای نه وباسي. په دې کې جیډي او موج د بیتیزدا د کارډ په استعمالولو سره په یو کپنۍ کې ور داخل شي او د هغې نه مشین را پټ کړي او د دې مور کې یې ځان سره هغه ځای ته بوځي چېرته کې چې هغې 10 کاله مخکې خپل خاوند ښخ کړی. موج کودی شروع کړي چې څه وخت پس دوی ته باقي د ګیلن لاش ملو شي او ورسره هغه قیمتي زمرد هم. خو په دې وخت کې د بدقسمتۍ نه دغه ځای د مالک دوی ته پام شو په دوی پسې شي ولې چې دوی هغوی له ټول میدان ته به برباد کړو. هغه سخت په غوسه کې به دوی پسې را روان او چې کله راړولې نه شي نو به دوی باندې په بارونو باندې ګزارونه شروع کړي چې په دې سره د جیډي توله ګډه وډه شي او هغه مالک یې ونیسي. خو موج یې په سنس طریقې سره ترنه راخلاص کړي او درې واړه داسې وتښتي چې په ځنګل کې غیب شي. دوی په هغه ځای کې د خپل پلار لاش په ډېر احترام سره واپس ښخ کړي. په دې سره جیډي هغوی ته وایي د خیره سره هر څه زموږ د منصبې مطابق روان دي او ورور ته وایي څه به دي ټول عمر پردو خلکو ته خوراکونه ایښودل اوس په ناستې او نوکران به درله خوراکونه راوړي چې دې په اورېدو سره د موج مازغه کولو شي ولې چې هغه د خپلې نوکرۍ په باره کې چاته هم نه ویلي او ده ته پته به د په ذهن کې خیال راشي چې خیر جیډي ته څنګه دا پته ده چې په لږ غونډه کې سوچ سره هغه پوه شي چې دې هر سره شاته نه د جیډي لاسو جیډي او مور یې راوځي شوو او دا منصوبې جوړه کړې وه چې د موج په موږ د نوکرۍ نه وباسو او بیا به دې مجبورن خامخا موږ سره مرسته کوي. هغه د دې په اورېدو سره په چغو شي ویلنډیا دوکهبازه ته په هله سمېږې چې ما هم د ځان غونډه کې جیل ته ولېږي او د غوسې دومره سیوا شي چې یو بیلچه باندې جیډي ووخي او قبر ته یې ورغورځوي. موج په دې غوسه کې د سمندر غاړې ته ناست دي چې مور یې کیت په مزه باندې د زوی خواله ورشي او موج څینه ته پوس وکړي واقعي ته اوس زموږ دپاره راغلي یو که نه دا داسې ډرامه جوړه کړې ده چې په دې سره کیت ورته ووایي ما ته پته ده چې زه چېرې هم یوه ښه مور نشم جوړېدلی خو زه خپله باقي زندګي صرف او صرف خپلو بچو سره تېرول غواړم. په دې وخت کې ناڅاپه فارفر هم دغلته کې راورسي او دواړه رونه ګیر کړي او یې تړي. جیډي د زمرود د بچ کولو دپاره هغې لیلې ته ورکړي د سره وایي چې هغه د کیت په خوا کې وغورځېږي. فارفر کیت ته ووایي یا خو د زمرود زما خواړه راوړه او یا دې د خپلو بچو نه لاس وینځه چې په دې سره کیت لږ غونډه کې سوچ وکړي او بیا سره د زمرود دغه ځای نه باګ اختیاره کړي. فارفر د داسې مور د رویې په لیدو سره حیرانه پاتې شي او بیا هغه دواړه په خپل ګاډي کې واچي او د پولیس سټیشن په اړخ باندې روان کړي. په لاره کې جیډي او موج جګړه واچي چې په دغه جګړه کې جیډي یوه داسې لته ووهي چې په څه سره فارفر بېهوشه شي او فارفر ګاډي یو بوټ سره وجنګوي د سره وایي چې یو زبردست اکسیډنټ وشي. فارفر په حادثه کې سخت زخمي شي چې هغه دواړه ځانونه راخلاص کړي او د هغه ځای نه په تښتېدو شي. موج خپلې ښځې ته رنګ وکړي او ورته ووایي غم مه کوه زه زر تر زر خپل کور ته در روان یم. بېرته رایاد شي چې زمرد خو زموږ مور یوړل او اوس په هغه موږ څنګه را پیدا کوو او بل خوا د دوی مور کیت زمرد د خرڅولو والا دوکان ته تلې وه او هغلته کې بل زمرد یې ترنه خرڅ کړو او هغه یې په پیسو کې بدل کړو خو بیا هم درې د ځان سره یې ساتلي وو. هغې څنګه بار ته روځي نو د مخکې نه دواړه زامن د هغې په انتظار وو او په مخونو باندې صرف او صرف یو سوال ښه صفا ښکارېده چې اوس به کومې
مې باندې زی کیت هغوی ته سمونه وایو یو ځل بیا دغه ځای نه باګ اختیار کی چې دوانونه په مور پسې په ګرځېدو کې یو زوړ شاپینګ مال ته وردن نشي ډېر عمر د وجې په منډو کې د کیت د لاس نه هغه د پیسو بیک وغورځيږي او چې کله جیډي یې دوی چې ته ولې والي نو ناڅاپه فارفر بیا دغلته کې راشي او په غوسه کې چغې شروع کی نن به زه تاسو ټول په ټوله ختموم دوانونه هغه سره د خبرو کولو کوشش شروع کی موږ تاله دا ټولې پیسې درکو دا ستا پیسې دي خو فارفر اوس هیڅ قسمه د خبرو په موډ کې نو دوانونه ته چې کله داسې ولګي چې اوس هر سره ختمېدو والی دی نو ځل بیا هغوی په خپل منځ کې جګړه واچوي یو د ګناه اچوي یو بل ته او د بله نه دا ټول منظر د دوی مور وین هغه ته احساس وشي چې ما خو د خپلو بچو صحیح تربیت هم نه ده کړې او زه څومره خودغرضه یم په دې کې فارفر په هوا کې ډز وکړي او جیډي د پیسو بیگ دغه په اړخ باندې برولي خو چې کله هغه کولاوي نو دا ورته پته نه وي چې په دې کې خو د مرچکو واله سپری ده کله چې فارفر هغه بیگ کولو کړي نو هغه سپری په سترګو کې لاړه شي د سره وایي چې هغه درد د لاسه په چغو شي او هغه ګډې وایي ډزې شروع کړي یو ګولۍ پکې د ګیس په سلنډر باندې ولګي د سره وایي چې هغه تکې به زبردسته دماکه وشي فارفر دغه دماکې د وجې لرې غورځېږي او دوانونه سره د هغې بیګه په منډه شي او تر هغې پورې هغلته کې پولیس را رسېدلی اوس داسې لګېږي چې دا هر سره ختمېدو واله دي چې په دې وخت کې کیت را وړاندې شي او سیده د پولیس د خوا له ورشي او ورته ووایي دې ټولو هر څه ذمهواره زه یم زما د بچو په دې کې هېڅ قصور نشته پولیس کیت گرفتاره کړي او دواړه وروڼه پرېږدي یو څه هفتې پس موچ د یو رشوت خور جج خوا له ورشي د هغې جج خوا له چا سره چې هغه ټوپک پروت و په کم باندې چې د جیډي د ګوتو خاپونه موچ هغه ټول په ټوله پیسې هغه جج له ورکړي او د هغې په بدل کې ترې نه هغه ټوپک واخلي چې سره وایي چې اوس دغه دواړو وروڼو خلاف حکومت سره هېڅ قسمه ثبوت پاتې نه شي د دې نه پس موچ چې کله خپل کور ته راشي نو هغلته کې دا ښځه او د هغه نوې زندګي د هغه په انتظار وه د شپې په وخت کې جیډي هم د کور ته راشي چې په دې سره کلونو پس اوس دوی ټول په شریکه باندې خوراک وکړي د خبرو په وخت کې جیډي ورور ته وایي ما ستا را روان بچي له په اډوانس کې ځمکه اخیستلې ده چې په دې سره هغه ته په اول ځل باندې داسې ولګي چې زما د ورور سره خو زما د بچو هم څه ناسې احساس شته دی یو څو میاشتې پس د دوی پوره خاندان کیت سره د ملاوېدو دپاره جیل ته لاړ شي چې کیت د خپلې نوسۍ په لیدو سره سخته خوشحاله شي او په سترګو کې اوښکې راشي د دوی په وخت کې ناڅاپه جیډي د خپل جیبه دوه زمرود روکاږي او موچ له په دې خبره باندې ورکړي زموږ مور د زمرود د خرڅولو نه مخکې درې د ځان سره ساتلي چې دوه ستا شو یو زما چې دې په اورېدو سره د موچ په مخ باندې د رښتیانو خندا راشي تاسو ته دا نانۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په نوې ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای